دا اللہ پا عاشقانو کی منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ نو تاسو تمویل خدای په دې عشق کې داسې مقام ته ورسېده چې د اختیار سره دی یو دایمي کشف ته راغی د الله د تجلی د انوارو په دومره غالبه شوه چې ته به داسې دیوال ته کتل نو دیوال نه ښکارېده صرف د خالق تجلی ورڼا او نور او چې ته به داسې بل سړي ته وکتل نو سړی نه لیده د الله نور یې کته او چې د به ځان ته وکتل نو ځان کې هم دغه هډوکې نه ښکارېده د الله نور ښکارېده نو ځکه د مبارک د خولې نه دا وتلي دي هو الحق وانا الحق وانت الحق چې څه به یې کتل وې دا الله دی دا الله دی نو بعضې کم فهمه چې په دې تحقیق پوه نه شول معاذ الله په د مبارک د کفر ټاپې ولګول خو نه دی د حالت د اختیار نه بالاتر دی د هره ادا الله ته څه وګرځېده محبوبه وګرځېده مثال یې داسې دی ګوره تاسو نه تپوس کوم که یو سړی ووایي یا الله ته زما بندی کافر دی که نه دی جواب راکړئ الله ته ووایي ته زما بندی او زه ستا رب یم کافر کیږي که نه کافر کیږي حدیث مبارک کې راځي حاکم راخسته سنن هم راخسته دي رسول الله مبارک فرمایي وی چې الله تعالی د بنده په توبه ډېر زیات خوشحالیږي څومره خوشحالیږي وی د هغې سړي نه هم ډېر خوشحالیږي چې په اوښ سور دی او په دشتو بیابان کې دی اوبه او سزاد د سفر یې په اوښ بار کړي دي او یو ځای کې اوده شو چې راپاسې د اوښ نشته او چې داسې نظر اچوي نو بس کور څه نه ښکاري هر اړخ ته بیابان او پیدل ته څوک وتی نه شي او ډېر وګرځېږي د اوښ پسې خو اوښ نشته اوښ نشته نو بیا داسې هر اړخ چې ستړی شي او تږی شي اوبه هم نشته د خوراک هم څه نشته نو ځان څه فیصله وکړي چې کوم ځای کې اوښ ورک شوی هغه ځای ته ځم د لارې سر دی هلته به سمدم چې الله رانه روح واخلي هسې م وتی نه شم د دې ډاګ نه نو راشي په هغه ځای کې سمني نو د باندې پرکالي راشي اوده شي او چې راپاسېږي نو هغه اوښې سر ته ولاړي نو مبارک فرمایي دا څومره خوشحال وي وی دې وخت کې دومره خوشحال وي چې د ډېرې خوشحالۍ نه ووایي چې یا الله دا څومره انعام دې را باندې وکړه ته زما بنده یې او زه ستا رب یم حدیث کې راځي الله ته وایي انت عبدي وانا ربک زه دې رب یم او ته مې بنده یې نو دا خبره خو د کفر کړې ده که نه په دې خو پکار دا ده چې دی کافر شي مبارک وایي نه کافر کېږي په دې باندې دا دنه غیر اختیاري وتلې ده ډېر محبت نه دا خبره ترې وتلې په اختیار نه ده کړې د ده مقصد دا دی چې ته مې رب یې زه دې بنده یم خو چونکې راله غیر اختیاري په دې نه نیول کېږي ده منصور حلاج رحمت الله علیه دې خبره کې معذور وکړه فتوی د کفر ونه کوي حال نه انکار ونه کوي ابن عربی رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوی و هغه علما پس راپاسېدل راجمع شو ډېر علماو زر علما راجمع شو وی راځئ د ده خطبه او تقریر اورو دا څنګه سړی دی نو چې راغی د تقریر کوو نو په تقریر کې دی څه وایي الحمد لله الذي يحمدني فاحمده ويعبدني فاعبده یو دم زر علما پاس الوی کافر وی چې الله زما عبادت کوي او زه د عبادت کوم ورته تاسې کښېنئ زه څه جاهل نه یم ملایم کښېنئ خبرې را سره وکئ قرآن خبر مې نه ده کړې علمي جواب به درکم درته علما وی څه دي وي حمد په معنا د شکر راځي که نه راځي هغې وی چې او حمد خو د شکر په معنا راځي وی چې حمد د شکر په معنا باندې راځي نو ما وویل چې الله یحمدني حین احمده اے الله یشکرني حین اشکره الله شکر چې زه ادا کومه نو الله زما شکر ادا کوي معنا څه عبادت راته قبلوي نو دا مې ورانه خبره کړي الله تعالی قرآن کریم کې نه وی ایمان والو تاسو زما شکر ادا کوي اشکرکم زه بس تاسو شکر ادا کوم ما څه غلطه خبره علما غلي شو وی دا دویم ټکی چې دی وی چې یعبدني واعبدو دی زما عبادت کوي زه د عبادت وی عبادت په معنا د اطاعت راځي که نه راځي لا تعبد الشیطان د شیطان عبادت مه کوئ نو شیطان خو څوک عبادت نه کوي اطاعت یې کوي
اے لا تطیعوا الشیطان، اطاعت مکوئ. نو ما دا خبر وکړه چې حين اعبده، کله چې زه د الله عبادت کوم، فهو یطیعني بالاجابه، نو هغه زما دعا قبلې. نو څومره خبره مې کړې ده، خو تپوس را نه کوئ او فتوی د کفر لګوئ را چې زه عبادت کوم هغه زما دعا قبلې. ما دا خبره کړې. علما حیران شو. زما مقصد دا دی چې بعضې الفاظ د دوی نه داسې وتلي وي چې هغه الفاظ د شکر وي، د دغې حال د اضطرار وي، اعتراض به پرې نه کوي. خو چې کم صوفي دغې حال کې نه دی، اوس دی به مو هغه خبرې کوي، که د وکړې پې کافر کېږي. بیا ګورئ د میزان د شریعت راغلی.